ارمان دی. ماما دا خو د خان بابا کول دی. السلام علیکم خان بابا. وعلیکم السلام. څنګه بچی؟ خان بابا زه بالکل ټیک یم. څنګه یې تاسو ښه یې؟ زه ښه یم. کلیم چېرته دی؟ هغه جی لیټ راځي د هاسپټل نه. دا ماما سره خبرې وکړه، ما سره ناسته ده. ماما جی خان بابا. دا ته پته څوک راغلی دی؟ څوک راغلی دي خان بابا؟ دا واخله په خپله ورسره خبره وکړه. السلام علیکم مورې. ارسلانه بچې ته اوس زما زوی ځان قربان. څنګه یې مور؟ زویا شکر د خدای چې ته مې ولیدې. بابا مې څنګه دی؟ هغه بالکل جګ جوړ دی. د رابعه رخصتي وشوه؟ او بچې وشوه. سومې څنګه ده؟ دغه د ما سره ناسته ده. خبرې ورسره کوې؟ ها بچې دا سومې سره خبرې وکړه. السلام علیکم. څنګه یې سومې؟ ماشاءالله ورور خو مې ډېر لوی شوی دی. څه وختونه و که نه؟ او وروره ډېر ښه وختونه و، خو ډېر زر تیر شو. او خورې ډېر زر تیر شو. د رابعې د دعوت تیاری کوو، هغوی له مو روټۍ کړې ده. هغه خوشحاله خو ده که نه؟ او هغه ډېره زیاته خوشحاله ده. ماښام به راځي نو تا ته به زه کال وکړم. ښه دلته به کله راځې؟ او در به شو، بابا جان ته به وایو نو هغه به مو راولي. ښه ده چې ته مې ولیدې، ستا اواز مې واورېدو، ډېر زیات مې زړه خوشحاله شو. خان بابا ته سلامونه وایه. ښه ده تاسو د رابعه د روټۍ تیاري وکړئ، بیا به د خیر سره انشاءالله نورې خبرې وکړو. الله په امان. ارسلان څومره ښکلی شوی دی او څومره لوی شوی دی. اسې بابا مور او خور اواز مې واورېدلو، هغې مې ولیدلې، زما هغه ټوله ستوماني لاړه ختمه شوه. بچی لکه څنګه د دې موبایل کنیکشن خپلو کې دا ویوز چې ورته وایي په انګریزي کې که نه، داسې د ارواګانو زموږ د اروا کنیکشن وي. بلې اروا سره، مور سره، پلار سره، ټولو خویندو سره، خپلو خپلوانو سره، خپلو خوږو سره دا کنیکشنونه دي. او دا کنیکشن والله جوړوي که بالکل بابا. ماما جان دا څه ګورې؟ دا یو څو سوټونه دي، شمس د کور والو لپاره مې اخیستي دي. هغوی ما سبا په ډوډۍ باندې انوایټ کړي دي. دا کپړې تا هغوی له اخیستي دي؟ تا د هغوی د سټیټس نشته پته؟ ولې د هغوی په سټیټس څه چل شوی دی؟ خو زموږ نه لږ کوټې مالداره دي که نه؟ لږ شانتې مالداره. د هغوی 4 فیکټري دي او 3 د هغوی پلازې دي. او تا ته پته شته 4 کسان په دونه غټ کور کې اوسېږي او 8 د هغوی په کور کې ګاډي ولاړ دي. دا زموږ نه لږ شانتې مالداره ښکاري تاسو ته؟ دا د شمس مور و پلار ځان له پخپله کړي دي. کنې نو خان بابا د ډغه خو هغې ته ډېره کمه حصه میلاو شوې وه، ځکه چې هغه لور ده. دا ټول مهنت د شمس د پلار دی، ځکه چې هغه سیول انجینیر دی. بچې پلار خو زما هم ډاکټر دی. ته ورشه وګوره ډاکټران څنګه په لکونو کې پیسې ګټي. پکار دی چې بابا جان هم ځان له یو هسپتال جوړ کړی وی. دا خو ستا د پلار د زړه ارمان دی بچې، خو څه وکړو، په هسپتال ډېر انویسټمنټ پکار دی. ښه ته پرېږده دا خبرې. ته وګوره دا شرټ به د شمس سره څنګه لګي؟ ها دا تاسو شمس ته اخیستی دی؟ ماما شمس چې دا برانډډ کپړې اچوي، هغوی ته به زه خپله شاپینګ کو. سمي نو ټایم چېرته دی؟
سبا ماښام پرې ډېر زیات ټایم دی زه به وله شاپینګ وکړم ښه بازار نظر راشه ځکه چې د خوراک سکاک ارینجمنټس به هم کوو که نه هغه ستاسو کار دی زه دا نشم کولی دا لاسه عجیبه جنۍ ده دا چې سبا له واده شي نو په خپل کور کې به څه کوي دې له خو د اخري پخري چلم نه مرځي یا خدایه ته یې مل شي احسان شاه به کنه راځه مړه ناوخته دی یار دومره څه ایمرجنسي وه چې تا بار بار کالونه کول خیر خو نن موږ شمس او رابعه له روټۍ کړې ده تاسو به اوس ما سره ځئ شاپینګ مال ته ها شاپینګ مال ته څه لپاره شمس له شاپینګ کول دي هغه فرست ټایم زموږ کور ته روان دي که نه ها نو بیا خو به هر شي ډبل ډبل اخیسته غواړي هغه ولې یار د واده نه پس تا کور والا مونږ روټۍ ته نه انوایټ کوي بکواس بند کا فلحال خو زه د شمس دپاره شاپینګ کومه یار سومي کله نه چې د رابعه واده شوی دی ستا رویه څه عجیبه عجیبه غونته کېده بس هر ټایم شمس 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 پته نه لګي چې په دې شمس کې څه داسې جنډه ولاړه که د پیسو په وجه هغه له اهمیت ورکوې نو دا پیسې زه هم ګټلی شم په ټول عمر کې د شمس برابري نشي کولی زه به د شمس برابري ولې کوم ما خو ویل چې زموږ واده به وشي زه به یو کې ته لاړ شم ډېرې پیسې به وګټم خو تا به په سرو سپینو کې وتلم ته د سرو سپینو خبره کوي تا خو ماله یو ګفټ راکړی او د هغې نه م رنګ لاړو دا وګوره دا شمس ماته د ګولډ رنګ ګفټ کړي ده سومي دا خو ته زما انسلټ کې یار چې هر ځای کې راته شمس مخې مخې ته کوي شمس د پلار ګټې ته ناست دی او زه یې په خپله باندې ګټم سافټویر انجینیر یم یار اخر لندن ته به لاړ شم ښه تنخوا به وګټم نو بیا هلته کې ځان له چې ده نو یو انګریز هم وګوره چې ستا په تنخوا باندې ګزاره کوي اوس ډېرې کیسې راته مه کوه ناوخته دی راځه چې ځو خدا ژوند سرمایه تو ګڼلې سردی په خوشي بیابان کړم